په پاکستان کې بهر ته تلونکي افغانان وایي د دریم هیواد کاناډا، امریکا، اروپا او نور هیوادونو ویزې لري، خو بیا هم له پاکستان څخه هوایي نشي وتلی، ځکه اوس د پاکستان حکومت مکتوبي یا منول د وتلو اجازه نامه یا منول اگزیت پرمټ بند کړی. د دوی په وینا دوی مجبور دي لومړی د پاکستان ویزه په جګه بیه واخلي، بیا تورخم کې په غیر قانوني توګه افغانستان ته ولاړ شي او بیا دوباره پاکستان ته قانوني لاړ شي ترڅو له هغه ځایه قانوني آنلاین اگزیت پرمټ یا د وتلو اجازه نامه واخلي. دغه افغانان د پاکستان حکومت نه غواړي چې دوی ته مکتوبي د وتلو اجازه نامه خلاصه کړي ترڅو دریم هیواد ته ولاړ شي. د دوی په وینا ځینې خلک د دې اجازه نامې په انتظار کې د خپلې بهرنۍ ویزې د پای تاریخ ته نږدې او د ځینو یې حتی د ویزو تاریخ هم تیر شوی دی.